چرنوبل هغه ځای چې وخت پکې کنګل شو. اوکراین د اروپا له مهمو هیوادونو څخه دی او د پلازمینې کایپ شمال ته 100 کیلومتره لرې هغه سیمه پرته ده چې نړۍ یې د چرنوبل په نامه پیژني. دا هغه ځای دی چې د تاریخ تر ټولو ستر اټومي فاجعه پکې رامنځته شوه. یوه پیښه چې نږدې 40 کاله وروسته یې هم ناوړه اغېز لا تر اوسه پاتې دی. دا یوازې یوه عادي چاودنه نه وه، دا داسې ناورین و چې زرګونه انسانان یې ووژل، سلګونه زره نور یې د تل لپاره د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ کړل او یوه پراخه او شنه سیمه یې په داسې ځای بدله کړه چې د ویرې، چوپتیا او نه ختمېدونکي خطر نښه ګرځېدلې ده. نن چې موږ د چرنوبل انځورونو ته ګورو، دا سیمه لا هم ویرونکې، خاموشه او د ژوند له نښو تشه ښکاري. خو تر دې خونړۍ پیښې وړاندې دا ځای یو ښکلی، آباد او ژوندی ښار و. پارکونه، کورونه، ښوونځي او خلک پکې خوشحاله اوسېدل. دا یوازې انساني ناورین نه و، بلکې اقتصادي تاوان یې دومره ستر و چې تصور کول یې هم ګران دي. د میلیاردونو ډالرو زیان، ویجاړې شوې ځمکې، بندې شوې کرهڼې او د نسلونو لپاره پاتې شوې ناروغۍ. اوس پوښتنه دا ده چې ولې دا ستره فاجعه رامنځته شوه؟ د انسانانو او اقتصاد لپاره یې څومره دروند تاوان درلود؟ او آیا چرنوبل نن د انسانانو د اوسېدو لپاره خوندي دی که لا هم خطرناک دی؟ چرنوبل یوازې د یوې چاودنې کیسه نه ده، دا د بشري تېروتنې، د ټکنالوژۍ د بې احتیاطه کارونې او د هغې د بیې داستان دی چې انسانیت یې تر اوسه پرې کوي. راځئ دې پیښې او نورو عجیبو او ویرونکو پوښتنو ته په دې ویډیو کې ځواب پیدا کړو. تر پایه راسره وګورئ. دې وخت کې ډېری خلک ویده وو او هیڅوک نه پوهېدل چې یو لوی ناورین رانږدې دی. د شپې 1:23 دقیقې او 40 ثانیې 1980 کال د اپریل 26مه. خو په دې نېټه دومره وحشتناکه پیښه رامنځته کېږي چې 4مه لسیزه کې هم یتیمه او خلک پکې نه اوسېږي. د چرنوبل د 4م اټومي ریاکټر چاودنه د بشر په تاریخ کې هغه ناورین دی چې هیڅکله به له یاده ونه وځي. چرنوبل د اوکراین یو ښار و چې د نړۍ تر ټولو ستر اټومي پیښې له امله یې نړیوال شهرت ته ورسېد. که د چرنوبل پیښه د امریکا لخوا پر هیروشیما د اټومي برید سره پرتله کړو، نو ویلی شو چې چرنوبل نن هم د انسان د اوسېدو لپاره یو منع شوې سیمه ده. خو هیروشیما سره له دې چې سخته ویجاړي یې رامنځته کړه، په لنډ وخت کې ورغول شوه او اوس پکې عادي ژوند روان دی. تر ټولو دردناکه دا وه چې هغه تڼۍ چې باید ریاکټر یې خوندي بند کړی وای، د څو ثانیو لپاره یې برعکس عمل وکړ. د AZ-5 تڼۍ د راډیو د ناسم ډیزاین له امله ځواک لا زیات کړ او همدا څو ثانیې د تاریخ تر ټولو ستر اټومي چاودنې ته لار هواره کړه. په هغه شپه د چرنوبل په اټومي بټۍ کې یوه تخنیکي تجربه روانه وه. دا تجربه له کنټرول څخه ووته او د بټۍ د 4 ریاکټرونو له ډلې 4م ریاکټر RBMK-0 په یوه ستره چاودنه کې ویجاړ شو. دا یوازې یوه تخنیکي تېروتنه نه وه، بلکې د ناسم ډیزاین، نیمګړي خوندیتوب، سیسټمونو د غیر مسلکي مدیریت او د انساني بې پروایۍ ټولګه وه چې دا فاجعه یې وزېږوله. د چرنوبل پیښې له امله طبقار یا راډیو اکټیو او زهرجن مواد په پراخه کچه فضا ته خپاره شول. دا ذرات د هوا د جریان له لارې د اوکراین، بلاروس، روسیې او د اروپا ګڼو سیمو ته ورسېدل. دا هغه ذرات وو چې نه یوازې د انسان روغتیا ته، بلکې د چاپېریال، اوبو، خاورې او راتلونکو نسلونو ته یې هم اوږدمهاله زیان ورسوه. په هغه وخت کې اوکراین د پخواني شوروي اتحاد تر واک لاندې و. که څه هم چرنوبل د جغرافیې له مخې د اوکراین برخه وه، خو سیاسي او دولتي واک په بشپړ ډول د ماسکو په لاس کې و او ټولې سترې پرېکړې له مرکز څخه کېدې. له همدې امله د پیښې په لومړۍ ورځ شوروي حکومت نه کوم رسمي اعلان وکړ او نه یې خلکو ته خطر څرګند کړ. چارواکو هڅه وکړه چې موضوع پټه وساتي، ځکه دوی فکر کاوه چې دا فاجعه به تر کنټرول لاندې راولي او نړۍ باید ترې خبره نشي. همدا پټوالی د یوې بلې غمیزې سبب شو. په حیرانوونکې توګه نړۍ ته د چرنوبل خبر له مسکو نه، بلکې له سویډنه ورسېد. هلته د اټومي فابریکې آلاتو کې وړانګې ثبت شوې او څېړنو وښودله چې سرچینه له شوروي اتحاد څخه راغلې ده. همدلته نړیوال فشار پیل شو. خلک بې خبره پاتې شول، احتیاطي تدابیر ونه نیول شول او زرګونه کسان په لومړیو ساعتونو کې له وړانګو سره مخامخ شول. د پیښې په 2مه شپه شوروي اتحاد یوه لنډه اعلامیه خپره کړه او ویې ویل چې د چرنوبل له 4 سایټونو څخه یو زیانمن شوی دی او خلکو ته یې یوازې دا مشوره ورکړه چې په خپلو کورونو کې چې دولت ورته رسېدنه نه وي کړې باید پاتې شي او احتیاطي تدابیر عملي کړي. خو تر هغه وخته پورې ډېر خلک اغېزمن شوي وو. زرګونه کسان سمدستي ناروغه شول او لسګونه زره نور وروسته د سرطان، د زړه، تنفسي ناروغیو او نورو جدي روغتیایي ستونزو له امله مړه شول. چرنوبل ښار او شاوخوا پراخې سیمې بڼنۍ تخلیه شوې. دا سیمه تر ننه د خطر زون په نوم پیژندل کېږي او هلته د انسان دایمي اوسېدل منع دي. نن چرنوبل د نړۍ له تر ټولو مشهور ارواګانو ښار څخه دی
هلته یوازې ساینسپوهان، پوځي ډلې او ځانګړي سیلانیان د ځانګړې اجازې له مخې لنډمهاله تګ کولی شي. که څه هم سیمه د انسان لپاره خطرناکه ده، خو د انسانانو د نه شتون له امله پکې لیوان، هوسۍ، مرغان او نور ځناور زیات شوي دي، ځکه دا سیمه اوس په یوه ځنګل بدله شوې ده. هغه مهال د شوروي اتحاد چارواکو اعلان وکړ چې په پیښه کې شاوخوا 30 کسان وژل شوي دي، خو لویدیځو رسنیو او ځینو نړیوالو څېړنو وروسته وویل چې زرګونه کسان د وړانګو له مستقیم او غیر مستقیم اغېزو له امله مړه شوي دي. دا شمیرې په رسمي ډول تایید نه شوې، ځکه چې ډیری قربانیان کلونه وروسته د سرطان او نورو ناروغیو له امله مړه شول. همدا وجه ده چې چرنوبل تاریخ له هغو پیښو څخه ده چې رښتینی انساني تاوان یې له شمېر څخه لوړ دی. که څه هم چرنوبل د تباهۍ نښه ده، خو دا د اتلولۍ کیسه هم ده. شاوخوا 6 لکه سرتیري او اوروژونکي انجینران او کارکوونکي دې سیمې ته ولېږل شول. د نړۍ د ژغورلو د پیښې د ممکنه مخنیوي، پاکارۍ او وژنې په خاطر د مرګ مخې ته ودرېدل. ډېرو یې خپل ژوند او روغتیا وبایلله. د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک د راپورونو له مخې په اوکراین کې اقتصادي زیان 200 میلیارډ ډالرو ته رسېدلی و. په بیلاروس کې دا زیان شاوخوا 215 میلیارډ ډالر و او په روسیه کې اقتصادي تاوان نږدې 100 میلیارډ ډالر و. په مجموع کې د دغو دریو هیوادونو اقتصادي زیانونه د ځمکو ککړتیا، د خلکو لیږد، د روغتیایي پروګرامونو لګښتونه، د سرطان د درملنې ځانګړي مرکزونه او د زرګونو ډاکټرانو ځانګړي سیستمونه شاوخوا 480 میلیارډ ډالرو ته یې تاوان ورسېد. دا یوازې شمیرې نه دي، دا د نسلونو لپاره د ژوند او روغتیا بیه ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2014 کال د اپریل 26مه د چرنوبل د ناورین د اغیزو د یاد ورځې په توګه ونوموله. په 2019 کال کې د زیانمن شوي راکټر پر سر یوه ستره محافظتي پروژه بشپړه شوه. دا پروژه د نړۍ تر ټولو لوی اټومي خوندیتوب پروژه بلل کیږي، چې لګښت یې له 2 میلیارډ ډالرو څخه زیات و او 42 هیوادونو یې مالی ملاتړ وکړ. ملګرو ملتونو دا پروژه د روغتیا او اټومي خوندیتوب په برخه کې یو تاریخي نړیوال اقدام وباله او تر دې وړاندې یې د اوکراین، بیلاروس او روسیې له حکومتونو سره د چرنوبل د قربانیانو د مرستې لپاره ګډ پروګرامونه هم پلي کړي وو. دا ناورین موږ ته یادوي چې اټومي انرژي ستر ځواک لري، خو کله جدي مسؤلیت پرته وکارول شي پرمختګ نه بلکې تباهي ده. چرنوبل د بشر په تاریخ کې یو نه هېرېدونکی داغ پاتې دی، یو داسې درس چې قیمت یې په زرګونو انسانانو، په میلیارډونو ډالرو او په نسلونو راتلونکي ته ورکړل شو. ستاسو په نظر د دې سترې فاجعې اصلي لامل څه و؟ که پر وخت د حکومت له لوري رښتیا ویل شوي وای او احتیاطي تدابیر نیول شوي وای، آیا دومره لوی انساني او اقتصادي زیان مخنیوی کېدای شو؟ خپل نظر مو د کومنټ په برخه کې راسره شریک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.